ما چې کوم نوم د خپل نظر په آینه ولیکو هغه نوم هر سړي په خپله دروازه ولیکو د دوزخونو په تودو لمبو کې ورغلمه د جانان نوم مې د جنت په مناره ولیکو ما خو د ژوند په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما یې تنقید په بې ترتیبه سریزه ولیکو نور چې مې څه لیکل کاغذ و په کاغذ مې لیکل خو چې ستا نوم مې لیکه دا مې په سینه ولیکو په زمانه پس مې څوک ولیده چې هغسې وه په زمانه پس مې یو نظم هغه شپه ولیکو یو صابر صاحب په دغه شعرونو باندې د وصال د مازدیګر ملګرو د خپل ملګري نیازه خان لخوا سلامونه واخلې هیلې لرم چې روغ به یې جوړ به او ژوند ته به تازه او د خپل ژوند نه به په دغې سختو حالاتو کې خوندونه اخلې د سوات ګلورینه سیمه ده او دلته راغلی یم د محمد ګل منصور صاحب خواله ملګري چې د هغوی یو شعر واوري بل شعر واوري نو همیشه چې ما کله هم د هغوی نه دغه پروګرام ریکارډ کړی دی نو غوښتنه یې رانه بار بار کړې ده چې نیازه خان داسې په یو غزل او په یو پروګرام یا په دوو پروګرامو باندې دغه سړی مه پرېږده نو دغې ملګرو ته وایم چې محمد ګل منصور صاحب مونږ داسې نه پرېږدو هغوی له به هم راځو نورو ملګرو له به هم ځو خو چې د چا د محمد ګل منصور صاحب شاعري خوښه ده نو د هغوی چې کوم ارمان و دغه ارمان پوره کومه د هغه سره په یو ښکلې خوړ کې ناست یم اګیر چاپېره ښکلی موسم دی خاموشي ده او د اوبو شور دی نو راځئ چې په شریکه باندې محمد ګل منصور صاحب واورو او د هغه د شاعرۍ نه په شریکه خوندونه واخلو منصور صاحب سلامونه مې واخله وعلیکم السلام نازک خانه ستاسو مننه کوم خوشحاله اوسئ بلا لرې نه راغلي منصور صاحب کور ودانې درته وایم او مازدیګر دغه نور په غرغره هم دی او زموږ دغه لږ ساعت خپرونې وي د وصال مازدیګر دا مونږ نه په سهار کې ریکارډ کوو نه په غرمه کې دا په مازدیګر کې ریکارډ کوو نو دغه نور په دغه غرونو پرېوځي او سوري ګودیږي نو دغه مینوال تاسو ګوري او ماښام د څو ساعتونه هم بیا نږدې کېږي نو د دغه نور د پرېوتو نه مخکې زموږ سره د دغه ملګري چې تاسو ګوري د دوی سره خپل څو شعرونه ورته ووایه نو چې مونږ ترې هم خوندونه واخلو بیا خپل ملکنډ ته په رڼا کې ځمه او خیره خپل ته شپه کې ته داسې نشي تللی او شعرونه ورته وایم چې ستا په سر ټول عمر د خپل سره تېروتلی یم ستا په سر ټول عمر د خپل سره تېروتلی یم تا خو به اوس څه نه جانانه پېژندلی یم ستا په سر ټول عمر د خپل سره تېروتلی یم تا خو به اوس څه نه جانانه پېژندلی یم او چا وي چې څوک خپله جنازه په خپله وړی نشي چا وي چې څوک خپله جنازه په خپله وړی نشي او ما خو ستا د لاس نښې دروړي دي درغلی یم ډېر ښه دی چا وي چې څوک خپله جنازه په خپله وړی نشي او ما خو ستا د لاس نښې دروړي دي درغلی یم او دومره راته ووایه چې څو به ستا اختیار کې یم دومره راته ووایه چې څو به ستا اختیار کې یم او دومره راته ووایه چې څو پورې وغلی یم دغه غزل دی بهرحال دا میر دی او دا بل غزل به درته ویم چې زما مرګ هم یو ناترسه انسان رانوستو چې زما مرګ هم یو ناترسه انسان رانوستو کوم یو ارمان دی چې مال ارمان رانوستو چې زما مرګ هم یو ناترسه انسان رانوستو کوم یو ارمان دی چې مال ارمان رانوستو د هغې پیغلې مراد وشو که مایوسه شوله د هغې پیغلې مراد وشو که مایوسه شوله او بلا موده وشوه پیریانې په ځان رانوستو ډېر ښه شعر د هغې پیغلې مراد وشو که مایوسه شوله بلا موده وشوه پیریانې په ځان رانوستو د خان د ښار میلمانه بیا لکه راغلي چې وي د خان د ښار میلمانه بیا لکه راغلي چې وي نن خپل ساده بابا حجرې ته دهقان رانوستو ډېر ښه دی بوتان د سله ماتول زما د زړه د کعبې بوتان د سله ماتول زما د زړه د کعبې چې د تر اوسه ورته یو مسلمان رانوستو ډېر ښه دی دا شعر بوتان د سله ماتول زما د زړه د کعبې چې د تر اوسه ورته یو مسلمان رانوستو ډېر ښه دی او بیا شعر دی چې زما په چغو د وطن ظلمو کار ونه ساتو زما په چغو د وطن ظلمو کار ونه ساتو لکه چې نوح خپلې کښتۍ ته کنعان رانوستو ډېر ښه شعر زما په چغو د وطن ظلمو کار ونه ساتو لکه چې نوح خپلې کښتۍ ته کنعان رانوستو او بیا وایي چې تاله به هم ستا د ځوانۍ ارمان درغلی خو وي تاله به هم ستا د ځوانۍ ارمان درغلی خو وي نن چې ته راغلې په منصور دې لړزان رانوستو ډېر ښه شعر دی ډېر ښه نو تاله به هم ستا د ځوانۍ ارمان درغلی خو وي نن چې ته راغلې په منصور دې لړزان رانوستو
مننه منصور صاحب. او هغه ګیډي والا شعرونه را په زړه کېږي، هغه مې هم ستاسو له خولې اورېدلي وو او دغه د فیسبوک له خوا مې هم اورېدلي وو، کتلي وو، خوندونه مې ترې اخیستي وو. خو دغه ملګري به تاسو بیا ګوري، نو زه غواړم چې دغه شعرونه را سره هم شریک کړي او د دغې نه خوندونه واخلو. اخو شیخ نادر خانه چې هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه، هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه، هغه مینه و خو مینې ته لیواله نه وه. یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو، یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو، خو چې ډولۍ ته ورختله نه خوشحاله نه وه. ډېر ښه دی، ډېر یو چې ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې ښیم، ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم او زما باسې په نصیب کې کلیواله نه وه. زبردست، ډېر ښه شعر. ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم زما باسې په نصیب کې کلیواله نه وه. هغه هوښیاره او د مخکې نه ډاډه اوسېده، هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده، هغه چې تله هغه زما غوندې بدحاله نه وه. ډېر ښه شعر دی. هغه هوښیاره او د مخکې نه ډاډه اوسېده، هغه چې تله هغه زما غوندې بدحاله نه وه. ما ته په خپله ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړي چاله اخلي، ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړي چاله اخلي، نن چې ته نه وې نن هغه بنګړي واله نه وه. ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړي چاله اخلي، نن چې ته نه وې نو نن هغه بنګړي واله نه وه. او چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله، چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې، چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله، پوه یم چې هسې خو راغلې زما خواله نه وه. ډېر ښه دی، ډېر مننه جي، خوشحاله. ډېره مننه منصور صاحب. د وصال د مازدیګر ملګرو، تاسو محمد ګل منصور صاحب واورېدو. د سوات سیمه ده، ګلورین سیمه ده، یو طرف ته که د دغې ښایست ډېر دی نو بل طرف ته یې ښکلي ښکلي شاعران لیکوالان هم پیدا کړي دي. مونږ بار بار راغلی یو د منصور صاحب نه، د هغوی د نورو ملګرو نه مو پروګرامونه ریکارډ کړي دي او کوشش به کوو چې نورو سیمو ته هم نورو ملګرو له هم دغه تګ جاري وساتو. مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر ځای الله مو ښاد آباد لره. د لوی الله په امان.